ها اوس موږ تاسو نوی درس زو نوی درس کې به موږ تاسو نن د رائټ وینټریکولر انفارکشن کرایټریا وی او د پوسټیرو والي مای کرایټریا وی او یو دویم تاسو ته مواده کړی و چې ریسیپروکل چینجز باندې بغږیږو. اول راځو رائټ وینټریکولر انفارکشن ته. موږ کله وایو چې رائټ وینټریکولر انفارکشن دی سمپلی شان زده کوي. ښه ناروغ راغی تاسو ته ای سی جي دې ورته وکړه 12 لیډ ای سی جي دې ورته وکړه چې سپین لري چې سی جي دې وکړه یوازې تا یو لیډ ولیده چې دې کې سټي سیګمنټ الیویشن دی نور لیډونه کې نشته یوازې یو لیډ دې ولیده چې په دې کې څه دی سټي الیویشن دی په یو لیډ کې او مور دین 1 ملي متر 1 ملي متر نه زیات دی سټي سیګمنټ الیویشن کوم لیډ کې راغی یو لیډ کې. ګوره چې کله موږ تاسو ای سی جي وکړه ناروغ ته او په ای سی جي کې موږ تاسو ولیدل چې په یو لیډ کې چې د سټي سیګمنټ الیویشن دی نو موږ تاسو به شکمن شو رائټ وینټریکولر انفارکشن ته. زموږ تاسو به ذهن کې شک پیدا شي دا ناروغ رائټ وینټریکولر انفارکشن دی دا ناروغ رائټ وینټریکولر انفارکشن دی. نو موږ تاسو څه کوو رائټ وینټریکل خو دې خواته مایل دی که نه او زموږ لیډونه دې خواته روان دي نو موږ دا لیډونه راخلو دا لیډونه دا د چپ طرف لیډونه دا ښي خواته راړو او ښي خواته چې یو لیډ ښه دا چپ طرف ته اړو. زما په خبره پوه شوئ که نه سرچپه کوئ یا عیني موقعیتونه کې ږدئ. ګورئ دلته به زه یو شکل رسم کوم تاسو ته یو شکل به رسم کوم که ستاسو یاد وي ما تاسو ته یو شکل رسم کړی مو دلته تاسو ته مسټر نم ویلی و که نه دلته وي یو لیډ ښودل کېږي او دلته وي 2 دلته وي 4 او دلته وي 3 او دلته وي 5 او دلته وي 6 شکل خو مې یاد دی که نه. کله چې موږ تاسو وي یو لیډ کې ولیده چې سټي سیګمنټ الیویشن راغی وي یو چېرته ایښی دې طرف کې زموږ ستاسو شک پیدا کېږي چې ناروغ رائټ وینټریکولر انفارکشن دی نو موږ تاسو به څه کوو دا وي یو لیډ به دې خواته راواړو د وي 2 ځای ته دا لیډونه به ټول دې طرف ته راواړو دلته به وي 2 کېدو دلته وي یو ایښی دلته به وي 2 کېدو دلته به وي 3 کېدو دلته وي 4 وي 5 وي 6 دا ریز نه به یې واړو دلته او یو به دې خواته راواړو. موقعیتونه به هماغه وي سر طرف به بدل شي د لیفټ په ځای باندې به رائټ سایډ ته تاسو لیډونه کېدئ. کله چې رائټ سایډ ته لیډونه کېښودل دلته وي 4 موږ دپاره ډېر مهم دی وي 4 رائټ سایډ وي 4 که په دې رائټ سایډ وي 4 کې سټي الیویشن راغی مور دین 1 ملي متر دا ناروغ رائټ وینټریکولر انفارکشن شو. زما په خبره پوه شوئ که نه دې نورو کې هم راځي خو وي 4 پکې ډېر مهم دی. ګورئ که چېرته په وي یو کې سټي الیویشن موږ تاسو ولیده زموږ ستاسو شک پیدا کېږي چې دا ناروغ څه لري رائټ وینټریکولر انفارکشن لري نو موږ تاسو څه کوو دا لیډونه د چپ طرف لیډونه راخلو ښي طرف کې تړو د چپ طرف لیډونه راخلو چېرته تړو ښي طرف کې تړو او د چپ طرف دا یو لیډ چې دا ښي خواته اړو چپ طرف ته اړو. اوس که په رائټ سایډ وي 4 لیډ کې سټي الیویشن مور دین 1 ملي متر راغی دا ناروغ څه شو رائټ وینټریکولر انفارکشن شو. دلته به شکل کې وګورو دلته تاسو کرایټیریا درته وایي کرایټیریا فار رائټ وینټریکولر انفارکشن سټي الیویشن مور دین 1 ملي متر اینڈ لیډ وي 1 دا راغی بیا به لیډونه موږ سرچپه کوو سټي الیویشن مور دین 1 ملي متر اینڈ لیډ وي 4 رائټ. ګورئ can be seen after a proximal occlusion of the right coronary artery. V4 right is located at the same place as lead V4 but is placed on the right side of the patient. This means it is placed under the right nipple instead of the left. This increases the sensitivity of detecting right ventricular infarcts. خدلته تاسو ګورئ دا لیډونه کوم طرف ته راړولي دي ښي خواته راړولي دي. ګوره دا به یو دې خوا وی دا نور دې خواته و اوس دلته لیډونه څنګه شوي وي یو دې خواته دي دا نور دې طرف ته راړولي دي او دلته تاسو ګورئ وي 4 رائټ کې وګورئ سټي سیګمنټ الیویشن راغلی که نه دی راغلی. ګورئ په دې نورو کې هم شته دی
دا انفیریयर او پوسټیریور دواړه دی رایټ دواړه دی 2-3 AVF کې اسټي الیویشن شته که نه او په رایټ AV4 کې څه دی اسټي الیویشن دی دا دې سره ولې انفیریयर 2-3 AVF کې الیویشن دی تاسو به دا کتاب کې ویلي چې د انفیریयर والے مای په درې ناروغانو کې په هر دریو کې یو ورسره رایټ وینټریکولر انفارکشن لري ځکه د دواړه چې کوم کرونري چې ورته وینه راوړي دواړو ته یو کرونري رایټ کرونري دغه راوړي وینه راوړي پروکسیمل برخه کې دا بند شي اکثره نو ځکه انفیریयर او رایټ سره یو ځای اکثره پوسټیریور او انفیریयर سره زیات یو ځای په خبره پوه شوئ که نه نو تاسو ګورئ دلته په V4 کې رایټ سایډ V4 کې څه دی اسټي الیویشن شته که نه ما تاسو ویل چې په نورو کې هم شاید وي V3 کې هم شته V5 V6 کې هم شته خو ډېر مهم دا څه دی رایټ دا د چې شو رایټ وینټریکولر انفارکشن دغه شوي کرایټریا شو اوس راځو موږ تاسو پاسټیریور والے مای ته پوسټیریور والے مای لپاره ډېر عجیبې کرایټریا دي ساده موږ تاسو ECG اخلو چې اخلو ECG ویولټ کې ګورو اسټي ډپریشن راغی V2 اسټي ډپریشن راغی V3 اسټي ډپریشن راغی V4 اسټي ډپریشن راغی اصلا V4 ځینې کتابونه پکې نه راخلي تر V3 پورې راخلي خو ځینې کتابونه تر V4 پورې وایي چې V1 نه تر V4 پورې دې کې اسټي ډپریشن راغی ECG ناروغ ته واغستله د V1 څخه حواله تر V4 پورې پکې څه راغی اسټي سیګمنټ ډپریشن راغی اوس تا سره شک پیدا کېږي ته شک من کېږي چې آیا دا ناروغ انټیروسپټل والے نن سټیمي دی که پاسټیریور والے مای دی دلته به ستا شک پیدا شي شاهد الله شک به پیدا شي شک بچ شي تا ته به دا کوشچن پیدا شي چې آیا دا اسټي سیګمنټ ډپریشن چې دی اسټي سیګمنټ ډپریشن دا انټیروسپټل والے نن سټیمي دی نن سټیمي کې هم تاسو ویل چې ډپریشن پیدا کېږي که نه او که دا چېرته پاسټیریور والے مای دی تاسو سره به شکي پاسټیریور والے مای ولی پوسټیریور والے مای شک موږ سره پیدا کېږي ځکه موږ لیډونه خو دلته ایښي دي که نه او MI کوم طرف کې ده شاته ده نو هغه د شاته تغییرات دا څه رقم راخلي سرچپه راخلي چپه راخلي MI چېرته ده پوسټیریور وال کې ده او تا لیډونه په انټیریور وال ایښي دي دغه انټیریور به تا ته تغییرات هغه څنګه رالي سرچپه راخلي نو دې دپاره چې د موږ شک د ذهن نه ووځي چې دا پوسټیریور والے مای ده که دا انټیروسپټل وال نن سټیمي ده نو موږ تاسو به دې وخت کې 15 لیډ ECG نه استفاده کوو 15 لیډ ECG مې تاسو ته ویلې وه دلته پکارېږي V8 V9 نو موږ تاسو به خلف طرف ته لیډونه تړو که نه پوسټیریور کلیویکولر لاین او پوسټیریور اکزیلري لاین یا تمرال اکزیلري لاین او کلیویکولر میډ کلیویکولر پوسټیریور میډ کلیویکولر او پاراورټیبرل په دې کې بس موږ تاسو لیډونه تړو اوس تاسو فرض کړئ چې دا د ناروغ شا ده که نه او دا ورټیبرل کالم دی موږ تاسو به دلته لیډونه تړو او دا چې د سکاپولا ده دلته V5 V7 V8 V9 دا لیډونه به اوس وتړو اوس که چېرته په V8 V8 V9 لیډونو کې دې درې واړو لیډونو کې اسټي الیویشن راغی اسټي الیویشن راغی دا تاسو څه شو دا پوسټیریور والے مای شو که چېرته په دې لیډونو کې اسټي الیویشن رانغی دا زموږ ستاسو څه شو دا انټیروسپټل وال نن سټیمي شو دلته ګورئ کرایټریا وته پوسټیریور والے مای کې د V1 نه تر V4 پورې لیډونو کې د اسټي سیګمنټ ښکته کېدل یا ډپریشن په V1 او V2 لیډونو کې د R موجي نسبت د S موجي ته لوړېدل دا R پکې لوړ شي دې طرف کې نو موږ تاسو چې ته ضرورت پیدا کېږي پوسټیریور لیډونو ته نو بیا پوسټیریور لیډونو کې خلفي V1 نه تر V9 پورې
د ST سیګمنټ لوړېدل خصوصا په هغه صورت کې چې په سفلي ډونو کې هم ST الیویشن لوړ شوی وي د پوسټیریور وال ایمای شک څه کېږي زیاتېږي. نو دلته موږ تاسو ګورو دلته لیډونه ایښودل شوي دي. دا د ویوه دی، دا وی اته دی او دا وی نهه دی. ویوه وی اته وی نهه لیډونه. دلته اوس موږ تاسو شکل ګورو. وی یو لیډ کې څه دی؟ ST ډپریشن. وی دوه کې څنګه دی؟ وی درې کې، وی څلور کې بیا دومره نشته دی که نه؟ خو دې وی درې وی یو نه تر وی درې پورې څه دی؟ ST سیګمنټ ډپریشن دی. الیویشن کومه دی؟ ډپریشن دی. اوس د شکل کې وګورئ ډپریشن شته که نه؟ وی یو کې، وی دوه کې، وی درې کې ST سیګمنټ ډپریشن دی. اوس دې ناروغ همدغه ناروغ ته پوسټیر لیډونه تړل شوي دي. البته دوی ونه دی راغستی، وی اته وی نهه یې راغستی. په دې کې څه راغلی دی؟ ST الیویشن. دا اوس څه شو؟ پوسټیریور وال ایمای شو. دا څه شو؟ پوسټیریور وال ایمای. پوسټیریور وال ایمای باندې خو پوه شوئ که نه اوس؟ وی یو نه تر وی څلور ST ډپریشن. پوسټیر لیډونه تړی که الیویشن د هغې پوسټیریور وال ایمای که الیویشن رانغی نن سټیمي. ها ریسیپروکل چینجز. ریسیپروکل چینجز وی معکوس تغیرات ہوتا د هر څه دپاره یو معکوس وي که نه؟ لکه مثلا د ورځې دپاره شپه معکوس ده که نه؟ تور دپاره سپین، سور دپاره شین. هدف دا دی چې د الیویشن دپاره معکوس څه شی دی؟ ډپریشن دی. تاسو ته یو ناروغ راځي، دویم لیډ یې ولیده، دا څه شی دی؟ شاباس. زه اوس هم انشاءالله الیویشن خو مو وپېژانده ښه صحیح. دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ الیویشن. درې واړو کې الیویشن راغی. دا اوس کوم وال شو؟ انفیریر. شاباس انفیریر. اوس رالی اول لیډ دی ولیده. اول لیډ کې چې ګورې دې کې څه دی؟ دا څه دی؟ ډپریشن. ګور اول لیډ کې د مسټر ډپریشن ولیده، ایویل کې د مسټر ډپریشن ولیده، خو دوه درې ایویف کې څه ولیده؟ عین ناروغ دی، یو ناروغ دی، یوه ECG ده، په عین وخت کې د اغستې ده. په همدې یوه ECG کې په ځینو لیډونو کې څه دی؟ الیویشن دی. په ځینو لیډونو کې څه دی؟ ډپریشن دی. اوس تاسو دا ناروغ په سټیمي کې راولئ که په نن سټیمي کې که په میکس کې؟ دا اوس سټیمي دی. دا څه دی؟ سټیمي دی. دا سټیمي دی. ST elevated myocardial infarction دی. خو دا ST elevation دی د دې معکوس تغیرات یا ریسیپروکل چینجز په دې مقابل لیډونو کې څنګه راځي؟ سرچپه راځي. چې هغه څه دی؟ ST ډپریشن. نو که په یوه ECG کې تاسو الیویشن هم ولیده او ډپریشن هم ولیده، دا ډپریشن به د الیویشن دپاره څه وي؟ ریسیپروکل چینجز یا معکوس تغیرات به وي. اوس پوه شوئ که نه په دې زما په خبره؟ د انفیریر وال معکوس تغیرات به په انټیریر او لیټرل کې لیدل کېږي او د دې دواړو معکوس تغیرات به په انفیریر کې لیدل کېږي. د انفیریر تغیرات په انټیریر لیټرل کې لیدل کېږي او د انټیریر لیټرل تغیرات په انفیریر کې لیدل کېږي. ها اوس ګورو موږ تاسو اولډ ایمای. اولډ از ګولډ. د اولډ ایمای لپاره کرایټیریا څه وخت موږ وایو دا اوس دا ایمای اولډ دی؟ کله چې آر له منځه ولاړ شي QS معنا اولډ ایمای. دا اوس کیو ده که نو دا اس دی. کیو او دا اس آر پکې نشته. که چېرته داسې بیا دا کیو آر اس راځي، خو چې دلته آر نشته یوازې کیو اس دی. کیو اس دا موږ تاسو ته اولډ ایمای راښیي. نور والونه هماغه دي. که چېرته دوام لیډ کې
دریم کې ای وی اف کې داسې وي معنا ار پکې نشته د موږ انفیریور وال اولډ ایم آی دی دا انفیریور وال اولډ ایم آی تیرا کړی دی یو ځل انفیریور وال یا موږ وایو چې مثلا پاسټیریور وال دی یا وایو چې لیټرل وال دی یا سیپټل وال دی والونه هماغه دي صرف چې کله اولډ شي که نه نو آر به د منځه تللی یوازې کیو ایس به موږ تاسو ګورو لکه یو مثال تاسو په دې سی جي کې کتلی شئ تاسو په دې سی جي کې کتلی شئ چې وي یو کې آر شته وي دوه کې شته وي درې کې شته وي څلور کې شته کم اندازه او نو دوی ته موږ وایو چې دا انټي ریسپټر وال اولډ ایم آی دی ارټریل انفارکشن اوزیني انفارکشن ارټریل انفارکشن ارټریل انفارکشن موږ تاسو څه پیژنو که موږ تاسو وي 15 او 20 کې او یا په اول لیډ کې په دې لیډونو کې موږ تاسو پی ټي ای سیګمنټ یا پی آر سیګمنټ الیویشن ولیدو ګور ته اوس دا پی آر سیګمنټ دی که نه د پی د ختم نه د کیو ته شروع ګور دا څه دی دا نسبت بیس لین ته پورته شوی دی څومره پورته 0.5 ملي متر د نیمې وړې مربع په اندازه باندې یا 0.5 مله په اندازه باندې دا پورته شوی او په وی یو وی دوه دریم لیډ او ای وی اف کې دا پی آر سیګمنټ ډپریس شوی دی ډپریس شوی ورته ډپریس دی که نه اوس دا ریسیپروکل چینجز دي دا موږ ته ارټریل انفارکشن راښیي ګورئ دلته په دې شکل کې تاسو ګورئ په اول کې پی ټي آی سیګمنټ څه دی الیویټډ دی دی خوا نارمل دی دی خوا څه دی ډپریس دی که چېرته په وي 15 وي شپږ او اول لیډ کې کرایټیریا د ذکر شي پی ټي آی یا پی آر سیګمنټ elevation more than 0.5 millimeter in lead V5 V6 with reciprocal PTA segment depression in lead V1 V2 or PTA segment elevation more than 0.5 millimeter in lead V1 with reciprocal PTA segment depression in lead 2 3 دې کې depression دا موږ څه وایو ناروغ څه لري دا arterial infarction باندې اخته دی